أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لویو بخښونکي په هغه رحمنما نن بیا هم د دویم درس په ادامه پکسل اپ کې افات کمانډونو باندې عملي کار کوم راځم پکسل اپ باندې کلیک کوم اینه وروسته دا کنفرمیشن دا وکې کوم و دغه نه وروسته بیا راځم و دغه ټولز باندې کلیک کوم ټولز کې فرام ګیلري زه غواړم چې ګیلري ته یا کوم عکس یا کوم جوړ شوی ډیزاین یا بل دا شی راوړي او کوم داسې یا لوګو ته جوړ شوی لوګو یا بل دا شی غواړي چې مثال ته دغه صفحې ته راوړي نو فرام ګیلري به کلیک وکړي فرام ګیلري نو مثال لپاره چې کوم یو ډیزاین لپاره مثال یو عکس راوړم په مثال دا عکس باندې کلیک کوم اوس دا ډیزاین کې بیا مختلف اپشن راځي دا عکس چې کله بای ډیفالت دغه هغه اپلوډ کېږي صفحې ته یو په یو کې وي که نه اندازه یو په یو کې بای ډیفالت نه بای ډیفالت یو په یو نزدیک ته وي که نه بای ډیفالت دا عکس چې دی سر ته رسېدلی وي دا کې مختلف اندازې درکوي غواړئ چې دا عکس یو په یو کې شي په دې په کلیک وکړئ د عکس په سوره او په اوږده کې یو په یو کې مثال د مربع په شکل سره وي په دویم کې به شپاړس په نه کې دا مطلب شو چې کله ته یو عکس یا یو ډیزاین جوړ کړی یا مثال ته به ویډیو جوړوي غواړئ چې مثال یوټیوب ته پر اپلوډ کوي یا په یوټیوب ته پر ته ویډیو جوړوي یا کوم عکس جوړوي یا کوم مثال کور جوړوي که نه نو هغه اندازه شپاړس په نه کېدو ته هر وخت پر کچره یوټیوب په ویډیو برابروله یا عکس یا کوم ډیزاین شوی یو بینر و غنا ته غواړي چې مثال دا په یوټیوب کې راشي یا د یوټیوب د تمنیل جوړوي نو شپاړس په نه کوي بل یو دا څلور په درې کې دا په مثال اندازات یو عکس لپاره یو بینر لپاره په همدې ډول درې په دوه کې په همدې ډول نه په شپاړسو کې بله اندازات د په خپله په فیسبوک کې یعنې مثلا فیسبوک په سټورۍ کې یا په ریل کې کوم عکس یا کوم ویډیو اپلوډ کوي هغه نه په شپاړسو کې وي چې دا نه یې خپله سور د شپاړسو اوږده وي همدا ډول په ټیلیګرام انسټاګرام کې او ټیک ټاک کې هم دومره ویډیو یا کوم عکس اپلوډ کوي هغه نه په شپاړسو کې وي نو هغې دپاره د هغه اندازاتو بیا درې په سوه کې د عکس اندازاتو درې په سوه کې اصلا کې د هغې تصویرې او د پاسپورټ د عکسونو اندازاتو په دې ډول سره دوه په درې کې مثال غواړي ته عکس جوړ کړې ته غواړې دوه په درې کې یا څلور په شپږ کې یا مثال شپږ په ته کې مثال کومه اندازه چې ته ورکوې نو تکړه شی ته په اندازه ورکوي د دغې دپاره یوه دغه آپشن دی د هغې سات اقربې خلاف د کوم هغه ښځه کوي دا کلیک وکړئ د عکس په دا شکل سره ته وکړئ چې بیا یې ته وکړئ په 90 درجې دا په اتیا درجې شي بیا داسې په 90 درجې بیا ته وکړلو چې 200 درجې بېرته چې په 90 درجې دا 380 درجې باندې مثال عکس بیا برابر شولو که بیا د مثال ودرېږو چې عکس مې په 90 درجې وڅرخولو یعنې 80 درجې برابر شو دا بل هغه شي باندې بېرته رسته کېږي په دې باندې چپه دې رسته دا مطلب شو په دې ډول سره غواړئ د کوم عکس په رولی دی ټول کنجو ته ورسېږي په دې علامه چې کلیک وکړئ نو د عکس چې څومره تور وخوځي دی په هغه اندازه به دی دغه اندازه به ته وخوستلی شي که نه بله په دې کې دی یو کلپ د کلپ دی دې پورې استعمالېږي که نه اوس کله چې عکس چې ته ریسایز کوې لوی کوې کوچنی کوې په دې شکل سره په یوه اندازه مثال خبر په صوره په اوږده کې که چېرته په صوره کې د یوه په اندازه کمیږي په اوږده کې به د یوه په اندازه کمیږي که په صوره کې د یوه په اندازه باندې زیاتېږي نو په اوږده کې به د یوه په اندازه زیاتېږي په همدې ډول سره که چېرته کلپ اپ آن کړې نو بیا دې ډول سره په صوره اوږده کې کموای زیاته واشي یوه په اندازه دوه په اندازه په همدې ډول سره په اوږده کې کموای زیاته واشي په صوره کې کموای زیاته واشي یعنې هر طرف نه چې وي همداسې کموای زیاته واشي په دې شکل سره که نه په دې کې د دریم اپشن دی سرکل د سرکل یا دایره دا دغه دپاره ته غواړئ د کوم جسم د رخصت یا کوم عکس غواړئ چې په یوه دایره کې باندې په دې په کلیک وکړئ و دا په یوه دایره کې باند شولو که نه کله چې په یوه دایره کې باند شولو د دې دپاره ته غواړئ چې مثال خبرې دا اندازه کم او زیاته کړئ هغه خبره یې ته کوي په یوه په اندازه کمیږي که شپاړس په اندازه ته کړو دا یوه بیضوي شوه بیضوي په اندازه ته کمیږي زیاتېږي غواړئ چې مثال دا عکس د بیضوي نه وي دایروي برابروم په دې علامه په کلیک وکړئ دا په یوه دایره کې راشي
نو غواړي چې مثلا په دایره کې د نه وي بیا دایره نه ختمه کړه. هغې نه وروسته بیا دا اپشن دی دغه لاندې دغه غواړي د عکس په عمودي ډول سره مثال چپه شي کلیک وکړئ یعنې مثال د وخت وسی بیا غواړي چې ساده شي بیا داسې شي مثال دا عکس یوه بل ته اړوي مطلب دا بل دویم دا اپشن چې دی چې دا په افقي ډول دا اړوي دا نمونه ودې که دریم دا ایکس بس که دا ایکس ته کلیک کړو نو دا کوم ډیزاین چې وړی دا به پورې ختم شي که دا چک ته کلیک کړو نو ډیزاین به تو صفحې ته راشي مثال هغه نه ورسره بل اپشن دی په دغه دربینه په شکل سره د دې لپاره د هغه د زومینګ لپاره زوم په ډیفالت سره زومینګ وي که چېرته د ګوتو په ذریعه باندې ریسارج کوي نو د ډیزاین د کوم عکس ته نږدې کېږي مثال عکس فیصدي درکوي 80 داسې که بیا د ګوتو سره نږدې کوي ګوتو په ذریعه باندې د عکس 100 ته رسېږي که بیا مثال غواړي هغه غیر فعال کړم دغه زوم لا مو دا کلیک وکړم دا به غیر فعال شي کلیک کوم خو دغه ډیزاین ډیلیټ کوم ودې کې به دا ټولز کې آخري اپشن دی ډرا په ډرا چې کلیک وکړئ ډرا دغه دپاره چې غواړئ چې په خپله خوښه مثال کوم لیکنه په وکړئ لکه په قلم چې کوم شی پکې لیکئ که نه نو د ډرا دې پسې مې پر دې مثال د یو شی لیکم پر دې مثال زه لیکم مثال خوست مثال ته ولیکلو داسې مثال برش لیکئ د ګوتو په ذریعه باندې غواړئ چې مثال دغه کوم شی نه اضافه شو نو ته کړای شې په دې کې ته غواړې چې مثال د لیکنه مثال ختم کړم دا کلیک وکړه یو شی ختموي لکه اوس اتې نه یو ټکی ختم شو بیا په دې کلیک وکړه دویم ټکی به ختم شي په دې ډول سره که نه ته غواړې چې مثال پرې ټول ختم کړم نو دا هغه چې کوی هر څه به ما ضروري څومره لیکنه یې کړې ختم شي مثال یا بل شی زه لیکم دا رامنه ښه یې ولیکله اوس غواړې چې دغه مثال د ټکی په غلا ځای کې دی دا ختموم د ایریز په کلیک وکړو دغه ایریز په ذریعه باندې کړی شي دغه غواړي چې مثال د خبرې دغه کوم مثال پاک دغه اندازه چې دغه فین سایز 1500 کې مثال د انجین دا 500 کې شي مثال اوس باندې ځای غواړي چې نه رنګ انډو باندې دغه غټه دي د ساده اقرابي خلاف د انډو باندې مثال اوس غواړي چې یا زما دا اندازه ختم کړه مثال په وان اندازه ټول دغه شي ټول ختم شي کله غواړي اوس دغه کوم لیکل نه کړي دا شی دی دا پنسل پاک شوی دی اوس دا پنسل پاک غیر فعال کړي نو دا بیا لیکل کې درمله لیکل دی به مثال په رنګ بدل کړي نو کلر ته بلوي دا کلر هغه طریقه لکه مخکې درسو کې مې کورته کړو نه ورسته ول فین سایز مثال دغه د دغه اندازه که چېرته به د منفي علامې سره یا مثبت علامې سره کموي زیاتوي و په اندازه کمیږي چې مثال 9 که مثال بیا زیاتوي 9 50 که نه په دې ډول تاسو موت څه معنا چې دا کومه لیکنه کوي دا د زاګاوي که اوره دی مثال په ډیفالت دا شی که نه چې کله ته وکړئ اوس زه غواړم چې مثال لږې 100% سموت کړم مثال چې وایي دا به هغې په اندازه سموت وي ځکه نږدې کې ښه پته لګېږي که نه که فکر دې چې کله په اوس مثال دا سموت دا معنا چې سموت دغه لیکنه اوروي خو مثال په سترګو باندې درک کېږي نه مثال دغه دې زوم باندې کلیک وکړئ دا لیکنه زه دې خلطر ودرم نه اوس زه راځم بیا اوس دغه زه تغییر نه شم ورته تغییر چې ولې بېرته بیا په دغه ټول کلیک وکړئ ټول نو په ډرا باندې کلیک وکړئ ورته بیا تغییرات پکې راوستلی شي نو زه غواړم دا بېرته اخیستلو پیسو په اندازه کړم د هغې نه وروسته په دې کې بل اپشن دی سموت نه وروسته اخري اپشن دی بیا درې اپشنونه دي یو د فیل انسایډ دی بل دی ډیش لاین دی دریم دی نیم افیکټ دی اوس فیل سایډ دا معنی چې کله دا آن کړې ته غواړې مثال یوه لیکنه کې یوه لیکنه مثال دا نام راځو اوس د لیکنه ته روغلم که نه اوس زه مثال یوه لیکنه کوم دا ښځی دا خو مو دا هغه پنسل پاک آن کړی او دا اف کوم اوس نه وروسته زه یوه لیکنه کوم دا هم نه دا به ډکېږي دا هم نه وي په دې کې دا دویم اپشن چې دی دا آف کې ډیش لاین دا معنا چې دغه خط
دا یو لاین ته جوړوي دا نام نه دا خط خط وي دا نام په دې ډول سره د بل دا آپشن چې اف کې د بل نیم لاین چې دا افیکټ دا چې کلیک وکړئ دا به د خط ته ته رسموي ډیش لاین به وي خو یو سیوری به لري سیوری دا ویني دا چې کله دا آن کړئ دا د ډیش لاین دا به سیوری لري دا لاین ویني کټ کوي دا به خپله یوه سیوری لري یعنې دا ژوند ته سیوری لري که ډیش لاین دا کړو مثال دی خبره به سیوری اندازه لري اوس مثال زه دا خو د ډیزاین کې د ختموم دا بیا ښه عملي څخه یم اوس ډرا درته ډرا کې اوس بیا رسم اوس راځم مثال ډیش لاین آن کوم اوس دغه نیم لاین آن کوم اوس داسې کوي اوس دا یو لاین دا به قسم د دغې لاین به سیوری خوځي چې کله ورسي او سیوری به خوځي خو که چېرته مثال د نیم لاین آف کړي ته بیا دا لاین داسې تسلیموي نو دا بیا د یو قسم دا بیا به سیوری نه وي خوځي اوس مثال که غواړي چې ډیش لاین د نه وي ډیش لاین آف کا اوس یو لاین به وي خو سیوری به سیوری نه خوځي که چېرته د نیم افیکټ آن کړئ نو بیا به د هغې لاین تر شا به یوه سیوری وي که نه بیا غواړي چې مثال بلور دا معنا چې د کوم لاین دی که نه لکه په ډیزاین کې بیکګراوند په داخل کې درشي که بهر درشي که چېرته مثال ته په اندازه وکړي مثال 50 یا 20% یا 10% په اندازه مته بلور وشي د لاین چې تاسو باید داسې وي لکه د ډیزاین یا د بیکګراوند په داخل کې وایي څومره زیاتوي مثال دا اندازه زیاتوم چې څومره زیاتوي د لاین داسې برېښي ته وایي چې د ډیزاین په داخل کې لکه بعض هغه کس ته غواړي چې زه یو قسم ته د بیکګراوند کړو ولم او د بیکګراوند کې د واټر مارک په ټکر سره وشي دغه په هغه کې څه لیدلي وي نو ورډ پروګرام کې که نه چې واټر مارک په ټکر سره لوګو پکې لګوي کومې لیکنه پکې لګوي نو دا هغه دپاره استعمالېږي په دې کې نه کوم خاص کمانډونه پاتې نه شول دې کې مې دا ته وښیلو دا انډو معنا کې دا غټی د بل چې دا کله دې مې کلیک وکړي په مکمل ډول هغه څه ما زوړي څومره د ډراوینګ کړی وي په دې غیر ذریعه د هر څه د ما زوړي دا دریم آپشن د اریز ته اریز غته به استعمالېږي که نه غواړي چې مثال کوم شی پکې فاق کې صفا کې دې ته استعمالېږي